خدای ظالمانو ستاسو د لاسه مې بریتونه کال کړل. یو چا راته په کمنټ کې لیکلی و چې بریتو خوله دې سمه خو هغه د چا خبره چې امن نوره څنګه وطن په ما ګرانه همدې ته امنیت وایي. د رئیس لا په نوم د کې پی اف ځواکونو پخوانی عسکر په امریکا کې وژل شوی دی. د نوموړي په ګډون 15 نور افغانان هم په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. رئیس سیلاب چې د خوست ولایت کروانسرای اړوند سیمې اوسېدونکی و، نوموړی په دغه ولایت کې د جمهوري نظام پر مهال د ځانګړي کیتې یا کې پی اف عسکر و چې د نظام له سقوط سره سم امریکا ته مهاجر شو. د نوموړي د مرګ علت معلوم نه دی، خو ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی څه موده وړاندې افغانستان ته راغلی و چې نوموړي په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرولې او د امن پیغامونه یې ورکول. د دوی په وینا چې نوموړي کومه شخصي دښمني نه درلوده، ممکنه همدغه د افغانستان امن پیغام خپرول یې د مرګ سبب ګرځېدلی وي. راځي او راځي هغه د چا خبره چې امن نوره څنګه وطن په ما ګرانه همدې ته امنیت وایي. نور څه غواړئ و خلکو، همدغه امنیت دی تاسو ته رسېدلی دی. ډوډۍ هم شته، هوا هم شته، اوبه هم شته، هر څه شته دی. مننه. دا لومړی افغان نه دی چې امریکا کې وژل کېږي، بلکې د اپریل میاشتې له وروستۍ لسیزې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې 15 افغانان په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا په 2 ایالاتونو کې 2 افغانان په جلا جلا پیښو کې وژل شوي چې تر اوسه یې انګېزه نه ده روښانه شوې. رسول جان او زرمین شینواری چې د خوست او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دي، د غلو او ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. لا د وړاندې د امریکا په ټکساس او ویرجینیا کې د جمال ولی عبدالرحمن وزیری او رئیس لا په نومونو 3 افغانان هم ووژل شول. که څه هم د ځینو پیښو انګېزه خپلمنځي تاوتریخوالی او د موټر پارکینګ پر سر جنجالونه ښودل شوي، خو جمال ولی امریکایي پولیسو د موټر اسنادو نه درلودو له امله درولی و چې په نښته کې ووژل شو. وروستي راپورونه وایي چې په دغو 15 تنو وژل شویو افغانانو کې 3 امریکایي ځواکونو سره د کار له امله د تخلیې په پروګرام کې له هېواده وتلي وو. په متحده ایالاتونو کې ګڼ شمېر افغانان او د دې ټولنې د امریکا له امنیتي او ایالتي ادارې غوښتنه کوي چې د افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي او هغه قاضي دې وڅېړي چې دوی پکې وژل شوي دي.